बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोंग तासु यौ ډیر مهم ټاپک کو چې هغه ته هایپرټنسي ایمرجنسي وایي یا هایپرټنسیو کرایسس ورته وایي. یو خو موږ تاسو پوهیږو چې هایپرټنشن څه ته وایي. هایپرټنشن باندې خو پوهیږو که نه چې دومره اندازه فشار لوړ شي چې د ټارګټ اورګان ډیمیج خطر رامنځته کړي، دې ته وایو هایپرټنشن. یا وایو چې سسټین بلډ پریشر مور دین 140/90 از کالډ هایپرټنشن، او یا چې ټارګټ اورګان ډیمیج خطر رامنځته کړي دې ته موږ وایو هایپرټنشن. نو یو حالت دی هغې ته وایي هایپرټنسیو کرایسس، او په دې کې بیا یو څه شیان موږ وایو هایپرټنسیو ارجنسي. هایپرټنسیو ارجنسي هایپرټنسیو ارجنسي هغه حالت ته وایي چې په دې کې د وینې فشار موږ تاسو په څو ساعتونو کې راښکته کوو، یو دم نه راښکته کوو، او په دې کې فشار 220 115 یا د دې نه لوړ شي. او د ټارګټ اورګان ډیمیج کمپلیکیشن خطر رامنځته کی. ټارګټ اورګان کمپلیکیشن رسک او خطر رامنځته کی. معنا دا چې ټارګټ اورګان ډیمیج منځته نه دی راغلی، ټارګټ اورګان ډیمیج منځته نه دی راغلی، بلکې ټارګټ اورګان ډیمیج کمپلیکیشن خطر دی چې شاید رامنځته شي، خو رامنځته شوی نه دی. دې ته موږ څه وایو هایپرټنسیو ارجنسي. او هایپرټنسیو ارجنسي کې موږ مخکې ویلې چې دلته به لوورینګ blood pressure within few hours په څو ساعتونو کې به فشار راښکته کوو. دفتن به فشار نه ډاون کوو، ښکته کوو نه. که چېرته موږ تاسو دفتن فشار ښکته کوو نو کیدای شي چې سیریبرل انفارکشن ورکي، مایوکارډل انفارکشن ورکي، میزنټریک انفارکشن ورکي، او کډنی کې ستونزې منځته راوړي. او دا حالت دی چې په دې کې no need for IV or parenteral medication. دا حالت دی چې پیرنټرل میډیکیشن ته ضرورت هم پکې نشته. دا د اورل میډیکیشن سره دا ښه کېږي، اورل میډیکیشن سره دا ریسپانس ورکوي، ځکه دلته موږ دفتن فشار ډاون کوو. دې ته څه وایي هایپرټنسیو ارجنسي. که دې نه یو سټپ مخکې لاړ شو هغې ته وایي هایپرټنسیو ایمرجنسي، هغې ته وایي هایپرټنسیو ایمرجنسیز. هایپرټنسیو ایمرجنسیز او دا هغه حالت دی چې په دې حالت کې ټارګټ اورګان ډیمیج منځته راغلی وي. په دې حالت کې ټارګټ اورګان ډیمیج منځته راغلی، ټارګټ اورګان ډیمیج منځته راغلی وي. دې ته موږ وایو هایپرټنسیو ایمرجنسي. او بی پي دلته تقریبا 215 یا 130 نه زیاتېږي. معنا دا چې ډیاسټالیک بی پي 130 اور مور دین 130 یا 130 یا 130 څخه زیات شي ډیاسټالیک بی پي. دې ته موږ وایو هایپرټنسیو ایمرجنسي. مثلا کوم شیان منځته راغلي وي چې موږ تاسو ورته هایپرټنسیو ایمرجنسي وایو. مثلا ټارګټ اورګان ډیمیج، مثلا سترګو کې ریټیناپیتي راغلی، برین کې اسکیمک سټروک راغلی،
या हेमोरेजिक स्ट्रोक हुई, या पे हार्ट की मसल अवॉर्टिक डिसेक्शन हुई, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई, या अनस्टेबल एंजाइना हुई, या एक्यूट पल्मोनरी ओडेमा हुई, या नेफ्रोपैथी हुई, और या इक्लम्सिया एंड प्रीक्लम्सिया एंड इक्लम्सिया हुई। نو موږ وایو چې اوس دا هایپرټنسي ایمرجنسي ده. که ریټینوپیتي ورکړي فرام ګریډ 1 to ګریډ 4 یا اسکیمیک سټروک ورکړي یا هیموریجیک سټروک ورکړي اورټیک ډایسیکشن یې ورکړي مایوکارډیل انفارکشن یې ورکړي انسټیبل انجینا یې ورکړي اکیوټ پلمونري ایډیما یې ورکړي نیفروپیتي ورکړي پریکلمسیا ایکلمسیا یې ورکړي بخښنې سره پریکلمسیا ایکلمسیا یې ورکړي او یا انسیپالوپیتي ورکړي انسیپالوپیتي. اوس خبره دا ده چې انسیفالوپیتي څه موږ وایو چې اوس انسیفالوپیتي ورکړې ده هغه موږ وایو چې انسیفالوپیتي ورکړې ده چې هیډیک وي اریټیبیلیټي وي الټر مینټل سټیټس وي اوورټینګ وي نو موږ وایو چې اوس انسیفالوپیتي ورکړې ده بیا موږ څه وایو اوس انکیفالوپیتي یا انسیفالوپیتي ورکړې کله وایو چې نیفروپیتي ورکړې ده چې کله هیمچوریا ان پروټینیوریا رامنځته شي هیمچوریا ان پروټینیوریا نیفروپیتي دپاره موږ وایو نیفروپیتي ورکړې ده. تاسو پوهېږئ اسکیمیک سټروک یې بیا څه رامنځته کېږي خو موټیویشن وي اپیزیا وي اپیزیا ډسارتریا وي ون سایډ ویکنیس وي کانشیس خراب شوی وي هیموریجیک سټروک کې هم داسې حساب وي اورټیک ډایسیکشن کې ناروغ شدید چې سپین لري ټیرینګ وصف لري شاته خپرېږي مایوکارډیل انفارکشن کې ناروغ چې سپین لري لیفټ شولډر لیفټ آرم او لټل رنګ فنګر ته خپرېږي همدارنګه انسټیبل انجینا کې چې سپین وي اکیوټ پلمونري ایډیما کې شارټنس اف بریث کف پینک فروتي سپوټم موږ مخکې ویلي نیفروپیتي کې دا شی نو اکلمسیا پریکلمسیا د زنانه پریګننسي لري یا د پریګننسي د ولادت دا تر تقریبا شپږمې هفتې پورې نو دا رامنځته کېدی شي د شلمې هفتې نه وروسته تر ولادت نه وروسته د شپږمې هفتې پورې اکلمسیا پریکلمسیا دواړه رامنځته کېدی شي. دلته بیا فرق دا دی چې پریکلمسیا کې هایپرټینشن پروټینیوریا پیریپرل ایډیما وي او په اکلمسیا کې ورسره سیزر وي چټکې راشي بیا موږ وایو چې اکلمسیا شو اوس انسیفالوپیتي وي نو دې حالاتو کې موږ دا دي نه چې هر شی ورسره شو هایپرټنسیو ایمرجنسي موږ ورته وایو. اوس خبر دا ده چې دا بي پي به څنګه ډاون کوو هایپرټنسیو ارجنسي کې خو موږ ویلي نه فیو اورس هایپرټنسیو ایمرجنسي کې موږ فشار څنګه ډراپ کوو په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې داسې وایي چې په هایپرټنسیو ایمرجنسي کې به بي پي موږ داسې ډراپ کوو چې په اولو پخوا داسې و چې ویل به چې په اول ساعت کې لیس دین 25% ډراپ کوو په اول ساعت کې اوس وایي چې په
few minutes نواله up to 1 to 2 hours د څو دقیقو نواله تر 1 نه 2 ساعتو موده کې موږ تاسو بی پی لیس دین 25% دا ډراپ کوو ښکته کوو 50% نه بزیات نه ښکته کې په هایپرټنسي ایمرجنسي کې په هایپرټنسي ایمرجنسي کې به موږ فشار څومره راښکته کوو په اولو ساعتونو کې تقریبا 100 دقیقو نه تر 2 ساعتو پورې دی 50% نه بزیات نه راښکته کوو البته یو کتاب کې و چې تاسو کولی شئ په 3 حالتونو کې دا فشار دی نه زیات راښکته کوي په 3 حالتونو کې موږ تاسو زیات فشار راښکته کولی شو لکه یو هیموریجیک سټروک دی هیموریجیک سټروک کې ډېر ښکته کوی شو یو اکیوټ پلمونري اډیما کې ښکته کوی شو او یو په اکیوټ مایوکارډیل انفارکشن کې ښکته کوی شو په دې 3 حالتونو کې ښکته کولی شو هیموریجیک سټروک کې اکیوټ پلمونري اډیما کې او اکیوټ مایوکارډیل انفارکشن کې 50% نه زیات ښکته کولی شو په نورو حالتونو کې موږ 50% څخه زیات نشو ښکته کولی او بیا به څه کوو بیا به یو سلو شپېته اصل کې به فشار ساتو فار 2 to 6 hours 2 نه تر 6 ساعتو پورې 2 نه 6 ساعتو پورې به یو سلو شپېته سلو پورې ساتو بیا به دې نه وروسته نور فشار ښکته کوو دلته حالتونه فرق کوي چې اسکیمیک سټروک کې به موږ فشار څومره ساتو ګول زموږ څومره دی هیموریجیک سټروک کې به څومره بیا هیموریجیک سټروک کې به انټراسیرل هیموراج او سبارکراید هیموریج دواړه فرق کوي نو په اسکیمیک سټروک کې ګورته ډېرې مهمې خبرې دي په اسکیمیک سټروک کې موږ تاسو هغه وخت انټي هایپرټنسیو ورکوو انټي هایپرټنسیو به ناروغ ته هغه وخت توصیه کېږي چې کله د ناروغ فشار 180-200 منځ کې یا دینه پورته سیسټالیک البته سیسټالیک بی پی د څومره وي 180-200 منځ کې که چېرته دینه فشار ښکته و سیسټالیک بی پی 180 نه ښکته وه تاسو به انټي هایپرټنسیو نه ورکوئ یمو په خبره پوه شوئ که نه یو ناروغ د اسکیمیک سټروک کې ورکړی د وینې فشار 180-200 منځ کې و نو تاسو به بیا انټي هایپرټنسیو ورکوئ خو 10 نه تر 15% تاسو فشار راښکته کولی شئ ګورئ ښه ډېر نه بیا هم تاسو انټي هایپرټنسیو ورکوئ او 180-200 کې فشار تاسو 10 to 15% فشار راښکته کولی شئ دې نه ډېر نه شئ راښکته کولی 10 نه تر 15% فشار تاسو راښکته کولی شئ ډېر نه شئ راکوزولی که ډېر راکوز کې تاسو ته ما مخکې ویلې چې دا به څه ورکوي سیریبرل انفارکشن به نور پرمختګ کوي سیریبرل انفارکشن به نور پرمختګ کوي ولې په همدومره لوړ فشار کې د فرفیوژن برابر دی مایوکارډیل انفارکشن به ورکوي میزنټریک انفارکشن به ورکوي میزنټریک انفارکشن ما تاسو سره کډني کې به پیریپرل دا ټول به خرابېږي ورسره که یو سلو اتیا نه فشار کم انټي هایپرټنسیو به نه ورکوئ که یو سلو اتیا نه بره یو سلو اتیا 200 منځ کې بیا به 10 to 15% 10 نه تر 15% فشار به راښکته کوئ او بیا به دې نه وروسته ورو ورو په قلاره 48 ساعته وروسته 2 ساعته وروسته فشار نور راښکته کوئ او کله کله خپله را ډراپ کېږي خپله ښکته کېږي بل هیموریجیک سټروک دی ولې راښکته کې چې راښکته دی کې ولاړه مریض یې خراب هیموریجیک سټروک ته به سره کار نه لري هیموریجیک سټروک یو سیریبرل هیموریج دی سیریبرل هیموریج کې زموږ اصول دا دي چې موږ تاسو به سیسټالیک بی پی 130 140 کې ساتئ 130 نه تر 140 ملي متر سیماب کې به د فشار ساتئ فار 6 hours فخارول دا چې مین ارټیریل پریشر به لیس دین 130 ساتئ
نو اپډیټ خبر ده چې سیستالیک بی پی به 130 نه تر 140 مې سیوا په شپږو ساعتو لپاره ساتي داسې. او که چېرته سبارګناید هیموراج و نو سبارګناید هیموراج کې به تاسو کوئ بیا به ګورئ ناروغ ته چې پخوا ناروغ چې دی نارموټنسیو دی که هایپرټنسیو دی. که چېرته پخوا ناروغ نارموټنسیو و نو تاسو به بي پي سیسټالیک بي پي به د ناروغ 110 نه تر 120 منځ کې ساتئ. دې ته به راښکته کوئ. او که پخوا ناروغ هایپرټنسیو و نو تاسو به د ناروغ بي پي چې ده یوازې 20% د بیز لاین نه ښکته کوئ. 20% به د بیز لاین نه تاسو بي پي ښکته کوئ. تاسو ګورئ پخوا ناروغ نارموټنسیو دی نو 110 یا 130 کې سیسټالیک بي پي ساتئ. او که پخوا هایپرټنسیو و نو بیز لاین نه به 20% یوازې بي پي راښکته کوئ. او که سیرل هیموراج و سیسټالیک بي پي 130 یا 140 منځ کې شپږو ساعتو دپاره ساتئ. دلته موږ آی وي درمل استعمالولی شو. په هیپاټایټس ایمرجنسي کې موږ تاسو آی وي درمل استعمالولی شو. آی وي ډرګس، آی وي میډیکیشنز. په دې کې بهترین دواګانې چې دي لابیټالول، نیکاردیپین، ازمولول، کلیویډیپین، نایټروګلیسرین، فینالډوپام، انالاپریلیټ، हाइड्रोलाइसिन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, डायरेटिक्स खुसूसन फ्यूरसेमाइड. دا آی وي د لارې استعمالیږي او اورال د لارې نه کپټوپریل، کلونیډین او نیفیډیپین. البته نیفیډیپین سبلنګول چې پخوا استعمالېدل اوس یې منع کړي دي. دا اسکیمیک سټروک ته زمینه برابري. رپیډلی ډراپ بي پي ډېر زر فشار ښکته کوي او په نتیجه کې سټروک ته ناروغ برابروي. نو په دې کې چې دی لابیټالول او نیکاردیپین دا په سټروک ناروغانو کې بهترین دوا ده. اسکیمیک سټروک او که هیموراجیک سټروک دواړو کې ښه دوا ده. په اسکیمیک او هیموراجیک سټروک کې سوډیم نایټروپروسایډ او نایټروګلیسرین اوس اوایډ کوي ځکه آی سی پي لوړوي. نو لابیټالول او نیکاردیپین پکې بهترین دوا ده. په مایوکارډیل انفارکشن ناروغانو کې بیا لابیټالول، نیکاردیپین جمع نایټروګلیسرین دا ښه دوا ده. بیا په پلمونري ایډیما ناروغانو کې نایټروګلیسرین، لوپ ډیورټکس، فیروسیمایډ دا پکې ښه دواګانې دي. په اکلمسیا کې بیا لابیټالول او هایډرلازین دا بهترین دواګانې دي.
نو مختلف حالتونه دي او مختلفې دواګانې. نیفیډیپین سبلینګول راځي سپری باندې لیدلې. سبلینګول هغه د یو رقم ته کپسول دی لکه د ایویان غوندې یا د هغې په شان ویټامین ای کپسول غوندې زیړ ژبې لاندې ماتېږي. پخوا ډېر استعمالېدل، اوس یې استعمال بند شوی دی. یو مالیګننټ هایپرټنشن دی. مالیګننټ هایپرټنشن دې ته وایي چې دلته بی پي چې ده 230 یا 140 ته ورسېږي او دې سره څنګ کې ناروغ پاپیلوډیما ولري. انسیپالوپیتي او نیفروپیتي او مهم شی چې پکې دی هغه پاپیلوډیما ده. پاپیلوډیما، انسیپالوپیتي، نیفروپیتي یا د هایپرټنشن ایمرجنسي نور شیان خو پاپیلوډیما پکې ضرور ده. که پاپیلوډیما رامنځته شوله دې ته موږ مالیګننټ هایپرټنشن وایو. او د مالیګننټ هایپرټنشن ټریټمنټ او درمل چې دي treatment and medications and also goal same like hypertensive emergency. دا د hypertensive emergency په شان باندې دي. ایوي بل ریزسټنٹ هایپرټنشن دی. ریزسټنٹ هایپرټنشن څه ته وایي؟ ریزسټنٹ هایپرټنشن دې ته وایي چې که چېرته یو ناروغ د 3 انټي هایپرټنسیو دواګانو سره چې یو پکې انکلوډ ډیورټکس، یو پکې ډیورټک وي، په دې دریو کې یو څه وي؟ ډیورټکس وي. او بی پی ګول ته رانشي، ګول ته کوم چې ګول منګه وویل ګول ته رانشي. 3 انټي هایپرټنسیو دې ورکړي تھراپیوټیک دوز سره، د تداوی دوز سره، د پوره دوز سره چې یو پکې ډیورټکس وي، ګول ته بی پی رانشي، دې ته موږ څه وایو؟ ریزسټنٹ هایپرټنشن. او عوامل مختلف کیدای شي. کیدای شي چې د فشار لیدلو میتود غلط وي. کم فشار له باندې چې تاسو فشار ګوري فشار له خرابوي. کیدای شي ناروغ درمل نه وي خوړلي. کیدای شي درملو کیفیت خراب وي، په کافي اندازه یې نه خوړلي، په پوره دوز یې نه خوړلي. او دې نه علاوه کیدای شي چې ناروغ مالګه خوري، ورسره سالټ، کورټیکوسټراید ورسره خوري، نسایډ ورسره خوري. کیدای شي دا هم امکان لري چې ناروغ کان سنډروم ولري، پرایمري هایپر الډوسترونزم. نو مختلف عوامل کیدای شي چې ریزسټنٹ هایپرټنشن منځته راوړي. د هغې ښه لار دا ده چې موږ تاسو اول خپل هغه کاز معلوم کړو چې ولې د دې بي پي نه کنټرولېږي. که مالګه خوري سالټ انټیک دا ورباندې بند کړو. که دواګانې ورل کنټراسپټیو یا کورټیکوسټراید یا دا ورسره خوري دا بند یې کړو. که ناروغ درمل نه خوري دوا ورباندې وخورو. کیدای شي ماسک، کیدای شي وایټ کوټ هایپرټنشن وي، کله کله وایټ کوټ هایپرټنشن ډاکټر ته ځي هغلته فشار لوړېږي. نو بل تداوي چې د هغه هایډروکلورتیازیډ یا سپاینولکټون ناروغ ته ورکوو یا الفا بلاکر، الفا بلاکر ډکسازوسین یا ټیرازوسین یا دغه شیان ورته ورکوو. نو دا شو هایپرټنسیو کرایسس.